په تاریخ کې راځي چې د بخارا یو بادشاه و چې هغه یې وار ډېر سخت ناجوړه سو. شاهي طبیب د دار ته را علاج وکړ خو د ده صحت ورځ په ورځ خرابېدی. اخر کې چې شاهي طبیب ډېر ستړی سو دا اعلان یې وکړ چې هر چا که د بادشاه علاج وکړي بادشاه به ده ته د ده د خولې انعام ورکوي. دا اعلان چې خلکو واورېدی نو د علاقې ډېر مشهوره او ناموره ډاکټران او حکیمان د بادشاه و دربار ته حاضر سو. هر یوه ته یې دا موقع ورکړه چې د بادشاه علاج دې وکړي. هر یوه خپل ځان پر وکاتی د بادشاه د علاج د کولو کوشش یې وکړي خو دا ټوله ناکامه سو. د بادشاه په ناجوړي کې هېڅ فرق هم نه رالی بلکې بادشاه ورځ په ورځ نور ناجوړه کېدی. یو ورځ یو ځوان هلک د بادشاه په دربار کې حاضر سو او د شاهي طبیب څخه دا اجازت وغوښتې چې زه د بادشاه علاج کول غواړم. شاهي طبیب ورته وویلې چې دلته ډېر ناموره او ډېر سپین ږیري طبیب رالو حکیمان رالو د بادشاه د علاج کولو کوشش یې وکړي خو ناکامه سو. نو ستا څه خیال دی چې ته به د بادشاه د علاج وکړې؟ دا ځوان ورته وویل چې زه نور هېڅ نه درته وایم خو زه صرف دا درته وایم چې داسې ناجوړي نشته چې د هغه علاج دې نه وي. دا خبره چې شاهي طبیب واورېده دا ځوان ته یې موقع ورکړه چې دی د بادشاه علاج وکړي. دا ځوان چې د بادشاه علاج شروع کړي څو ورځې بعد د بادشاه په صحت کې فرق رالی. بادشاه ورځ په ورځ د بهتري خواته روانېدی. د ده ناجوړي ورځ په ورځ کمېدله. څو ورځې نورې تېرې سوې بادشاه بالکل صحتمنده سو. نو بادشاه یو دربار ولګاوی په هغه کې ټول خلک راوبلل او د ټول خلکو په مخ کې د ځوان ته دا وویلې چې وغواړه ته څه غواړې زه نن ستا هر خواهش در پوره کوم. په دربار کې موجوده ټول خلکو دا سوچ و چې دا ځوان به هیرې او جواهرات یا د بادشاه د نیم بادشاهت دعوه به وکړي. لیکن دا ځوان دا ورته ویلی چې بادشاه سلامت ماته د شاهي لایبرري څخه د څو کتابو ویلو اجازت راکړه. دا جواب چې په محل کې موجودو خلکو واورېدی دی ډېر زیات حیران پاته سو. دوستانو دا ځوان چې د 19 کالو و دنیا نن دی د بو علي سینا په نامه باندې پیژني چې د دنیا ډېر عظیم او مشهوره طبیب تیر سوی دی. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا کیسه ډېر خوند درکړي. دغه رقم مزیدارو کیسو دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.